ډېرو درنو لیدونکو لارو او برو پښتنو یو ځلې بیا مې سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. نن زه راغلی یم د کندهار ښار په زړه کې د شهیدانو څلورلارې ته. د شهیدانو څلورلارې د کندهار ښار د پیژندو یا د پیژندګلوي یو منظم تصویر دی. دا شهیدانو چوک دی او دا د کندهار ښار یو سمبول دی. هر ښار او هر ولایت د خپل ځان دپاره داسې یو سیمه یا یو چوک یو څلورلاری دا لري چې هغه پې پیژندل کیږي. نو کندهار ښار د پیژندو سمبول د شهیدانو چوک دی. موږ راځو نن د شهیدانو په چوک درته خبرې کوو. تاسې راسره شئ. دا د شهیدانو چوک دی د کندهار ښار په مرکزي برخه کې. د شهیدانو څلورلاری البته څلورلاری نه به ورته وایو شپږلاری دی په عموم کې. دلته تاسو ګورئ که موږ تصویر ولرو دا قبرونه دي او دلته چې ما کوم معلومات وکړل هغه دا ووایي دا د شهیدانو قبرونه دي چې په مختلفو جګړو کې دلته دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی او دلته خاورو ته سپارل شوي. نو په همدې خاطر د شهیدانو چوک هم بلل کیږي. د شهیدانو څلورلاری چې دی تقریبا شپږلاری دی ځکه چې شپږ لارې ورسره وصل کیږي. په پیل کې دا مخامخ لاره ده که موږ تصویر ولرو دغه لاره چې هرات بازار یې بولي دغه یوه لاره ده نوي سرک ته وځي. ورپسې دغه لاره ده چې کپتان مدد څلورلارې ته وځي. ورپسې هاخوا ته مخامخ دې خوا ته دوه لارې نورې دي. دا هم فکر کوم ډنډ څلورلارې ته وځي او دې خوا ته بیا د جامع عمر تاریخي جامه ده. په دې اړه معلومات دا دی چې دغه جامه چې مخامخ یې موږ تاسې وینو مخکې له دې چې دلته جومات ودان شي دلته یو سینما وه او په کندهار ښار کې همدا یوازینۍ سینما دلته وه. بله سینما په کندهار کې نه وه. خو د طالبانو په وخت کې د هغوی د مشر ملا محمد عمر اخوند په امر دلته سینما ورانه شوه او په ځای یې دغه ودان شو جومات ودان شو چې اوس یې هم جامع عمر بولي. دغه د کندهار ښار په مرکز کې دی. دغه جامع عمر باندې اوس هم کار روان دی. د جوړېدو چارې روانې دي. موږ به یو بله ورځ پیدا کړو چې ورشو او دا د جوړېدو چارې هم وڅارو. خو اوس دغومره معلومات دي چې دا د جامع عمر مسجد دی د شهیدانو چوک سره نږدې دی او د دې دواړې خواته دوه لارې تللې دي. نو دلته موږ راغلي یو د شهیدانو په چوک کې. دلته له خپلو وطنوالو سره خبرې کوو د زړه خواله ورسره کوو. تاسې هم افغان فن سبسکرایب کړئ. دا ویډیو تر پایه وګورئ او دا راته ووایاست چې په کندهار ښار کې کوم داسې ځای دی چې ستاسو خوښیږي او موږ ورشو له هغه ځایه درته دغسې یو پروګرام چمتو کړو او تر تاسو یې در ورسوو. درنو لیدونکو شهیدانو چوک کې کوڅه په کوڅه خپرونه دوام لري. تاسو یې لیدونکي یاست. تاسو که د هیواد په هر ګوټ کې یاست که تاسو پښتانه یاست او د نړۍ په هر ګوټ کې یاست نو هیله ده چې دغه خپرونه وګورئ. موږ مختلفو کوڅو ته ځو. په هر ښار کې د هیوادوالو هرې کوڅې ته ځو. هلته له هغوی سره د زړه خواله کوو. له هغوی د ژوند او د هغوی د کار روزګار په اړه پوښتنه کوو. موږ د دې ترڅنګ په دې لړۍ کې د پښتنو د وطن تاریخي ښکلاګانې ټولنیزې ښکلاګانې او طبیعي ښکلاګانې هم راسپړو. نو موږ په دې خپرونه کې او په دې لړۍ کې ډېر څه له ځانو سره لرو. تاسې له موږ سره شئ او تاسې که په دې خپرونه کې کوم بدلون غواړئ هغه هم په کمنټ کې راسره شریک کړئ. اوس زه غواړم له حاجي صاحب سره خبرې وکړم. حاجي صاحب ولاړ دی. سلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. شای سره په خیر. جوړې بخیر. شکر دي. تاسو نوم دې څه دی محترم؟ حاجي حبیب الله. حاجي حبیب الله. بله ته چې خرڅوې دلته؟ موږ دلته کسابي کوو. ښه اوس غوښې نه ښکاري سیخان دې خالي دي. غوښې خو نو په هفته کې 2 ورځې بندې دي. غوښې د غوایي غوښې د پسه غوښې بندې دي. د چرګانو دا ایله دی او مګر د غوایي چا بندې کړي؟ دا ښاروالۍ د خاصه باندې. دا ولې؟ دا نو قانون بس والا دوی دغه قانوني دغه دی بالا. نن دکان غوښې خرڅول بند دي خو تا دکان خلاص کړی؟ دکان خو مې په دې خلاص کړی دی. دا شاګردان د غرمه ډوډۍ یو شی خوري د دې سره ناسته ولاړه ده. ښه چې یو چای کوي یو دغه کوي وخوري بلا دغه شي. ساعت دې مې یو څه تېرېږي. نو بل ځای هم دغه د ناستې ځای دی وفایدې.
څو کاله کېږي چې قصابي کوې؟ زه خپله تقریبا دغه دکان 10 کاله کېږي. دغه دکان تر دې مخکې کوم کار کوو؟ دغه قصابي دی. زه د 7 کالو ومه په دغه قصابي. زه د پلار مې قصاب و. دغه قصابي دی 2 کلنۍ څخه 2 کلنۍ څخه. ولاکه زه نه پوهېدم، په ځان هم نه پوهېدم، مګر د پلار سره بس د لوی صدور دا اوس سنې پورې زما عمر د 2 کالو دی. دا اوس نو قصاب یم. څنګه دی په قصابي کې کار روزګار ژوند څنګه دی؟ شکر دی، هر شی پیدا کېږي. حاجي صاحب یو شی چې ما ولید قصابان یو څه په صورت یا په باډي چاغ وي. بله ولا داسې دي اکثره خلک. زه خپله بیخي ډېر ګرځم وپیدې دا شي سپورټ چې کوې وپیدې دا دی. هغوی هغه کساب چې ناست وي ګرده ورځ به ناست وي هغه وپیدې نو خوره او څښه بلا ده. زه خپله دغه چې د دغه ځای څه په پښو ځم هغه دي کاریزکو دا ځایونه په پښو غواړم، حیوانان رانیسم وپیدې په دغه خاطر سره. ډېر ښه. په ځان پام کوې نو؟ اولادونه دې هم قصابان دي که څنګه؟ یا اولادونه مې نه دي قصابان. اولادونه مې مکتبونه یې ویلي دي، 14 خلاص کړي دي، پوهنتون یې خلاص کړی دي وپیدې. او خپله زه قصاب یم. دوی نور کسبونه کوي ښه. په دا چارسو کې د زرو دکانونه لري، زر جوړوي او دغه او دغه شیان خرڅ. مننه حاجي صاحب. ژوندی ګرځي. خدای تعالی دې موږ تاسو ته روغ صورت او پر وطن باندې قراري راوړي چې موږ تاسو نسلونه د آینده نسلونو دپاره یو ژوند سره برابر. مننه حاجي صاحب. ودان اوسه. ډېرو درنو لیدونکو، کندهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ژمی نسبتا معتدل دی او اوړی یې بیا تود یا ګرم دی. اوس نوروز ته د ګوتې په شمار شپې پاتې دي، خو دلته هوا توده سوې ده، انسان پکې خوله کېږي. موږ ځو دلته د شهیدانو په چوک کې له خپلو هېوادوالو سره نورې خبرې کوو. برادران عکاسي ته ورځو. سلام علیکم. جوړ یاست؟ خیر یاست؟ جوړ یې؟ الحمدلله. تاسو سره ښه یاست؟ زما نوم شبیر احمد دی. شبیر احمد، څنګه دی د عکاسۍ کار؟ بس کاروبار خو نو اوس ګره ته عموما معلوم دی چې داسې خاص کاروبار نشته، بیکارېږي. نو بس توکل پر خدای دی. هغه یو څه چې رسېږي هغه بس انشاءالله خدای چې نصیب کړي مو هغه خدای راکوي. دې ورځو کې شاید ودونه یو څه ډېر شي، ته کارټون هم جوړوې نه؟ کارټونه خو نو جوړو، ودونه خو تر اوسه خاص درکې نشته. انشاءالله چې د دوبۍ ته د خیره کاروبار سره سم سي او د خیر لارې پسرلی هم روان دی. نو انشاءالله هلته زه یو چیز ته متوجه شوم، لیکلي دي په خپلو موټرسایکلانو خپله پام کوئ. یا تصویر ولرو دا دې څنګه لیکلي؟ دا خو نو د دې ځای څخه موټرګاټان بیا یې غلو. نو خامخا مال چې داسې بعضې خلک شته چې موږ ته وایي تاسو ولې پام نه پر کوئ. نو موږ ورته وایو چې موږ دوکانداري وکړو که ستاسو پر موټرګاټ یې پر وشي دا پارکینګ دی چې موږ پام دا دلته لیکلی دا بیرون لیکلی وای دلته خو نو ډایرکټ راځي هلته خلک کښېنې سترګې د لې ډایرکټ لګېږي. نو هغه ځای ته چندانې فکر نه کېږي. معنا موږ د مسؤلیت بلې څو ستا د ګراهکانو دا وایي وړي وي موټرسایکلان؟ وړي دي یو 3-4 کسه. نو ځکه دې دا ولیکله؟ په دغه مو دا ولیکل چې بیا زموږ سره جنجال ونه کړي. بلې ډېر ښه. خوشحاله اوسې. خیر اوسې. مننه. قربان اوسې. خیر اوسې. کاکا سال ده. سلام علیکم. سلام علیکم. جوړې صاحب جوړې په خیر روغ جوړې. څه کار کوي د خیره؟ مچګرات کوم اجي. څنګه دی کار روزګار؟ بخیر شکر دی د الله سره اجي. وخت څنګه تیریږي؟ وخت مو بخیر ښه تیریږي. اوړی ښه تیریږي که ژمی؟ یا
دوبي بیا ښه دی زموږ دپاره او دلته ژمی که نو بارانونه دي خټې دي شکر دی په دوبي بس موږ کار کېږي د خیر کار کومه پروا نه کوي کار کوه کار کاکا نورې څه کیسې دي خواوشاته دی هېڅ کیسې نشته شکر دی اماني ده خیرات دی شکر دی کندهار کې څه حالونه دي دا نن ورځو کې دا نن ورځ کې کندهار کې هېڅ شی نشته شکر دی اماني ده خوشحاله یې د ژوند بیخي خود خوشحاله وي شکر دی خدای ښه ساتلی یو خدای دې خوشحاله لره کاکا امین کې مننه خوشحاله اوسئ ایمان دې سلامت شه خدای دې خیر درکړي ایمان دې سلامت شه ډېره مننه ډېره مننه موږ به دغسې لاړ شو راځئ ځوانه شی دې راخیستې ولې ځې ودرېږه خو مخته راځو دلته د یو کاکا سره خبرې کوو کاکا وخت دې بخیر سلام علیک وعلیکم سلام څنګه شه څنګه یې جوړ یې لږ په جګه که وغږېږې خیر یې جوړ روغه خوشحاله اوسئ نوم دې چی دی نوم نانی آغا څه نانی آغا نانی آغا کا آغا صاحب څه کیسې دي نورې نو کیسې خو دا انشاءالله سره کسر خراب ولې و خدا جنګونه چې ټک ټک شروع دي نه خوارۍ سره شي سزوانګر خلک په ځان شاري و جنگ خو روان دی په ټول افغانستان کې حالات سم نه دي له جنګو ورهاخوا څه کیسې دي په ژوند کې و په ژوند خو د کیسې راځي ټوله خراب دي افغاني نه پیدا کېږي خواري ماري کاروبار ګره بند کاروبار مزه نشته یا نه کاروبار کوم کا اولادونه ستا واده دي کړی و کا ژوند څنګه تیریږي ژوند ښه سم چیرې ګزاره حاله دی و شکر اوس که مثلا موږ درته ووایو چې د کندهار یو ښایسته ځای ته مو بوځه تا په رکشه کې لاړ شو چېرته به مو بوځې نو دا دغه ته یا اسټوډونه بیا یا بل دا خدای ځای نه سي عینومین عینومینې ته مو بیایې یا به مو یا به عینومین ته ځو یا اسټوډون ته پارک دغه دوه ځایونه ښه دي دغه دوه ځای نور خوا بابا صاحب غالي بند ټک ټک شروع دا علاقې حاجي بند شو ټک ټک شروع نو سړی دوام وکړای همدا دوه ځایه پاتې دي چې شکر ته دوه ځایه دغه د میلیا ځایونه جوړول بل دا ځای نشته کا خوشحاله اوسئ کاکا په مخه خدای دې خیر درکړي مننه ته نوم دې وایه راته میرزا خان میرزا خان څنګه یې ښه یم ته څنګه یې ښه بخیر یې شپه بخیر دی درس وایې وکې څوم صنف کې په پنځم کې پنځم کې دا ولې په عمر کې خو داسې اندازې ښکاري چې باید داسې چې په عمر مې وصل لوړ شوی مکتب مې پر لس کلنۍ شروع کړی ولې پنځه کلنۍ په پرچمن ولسوالۍ کې په فراه کې هلته مکتب نه و د فراه نه دلته راغلی څه کار کوې دلته که مازې مکتب دلته وروره دغه کوم د موټرانو د پرچیو دغه شیان راوړم چې بارېږي دا برنامې ورجوړوم کار ښه دی والله شکر د خدای راضي نورې څه کیسې دي والله شکر دی بس د خدای راضي والله واده دې کړی کوزده مې کړی دی واده له مې نه دی کړی کوزده دې کړی ولور دې څه ورکړی ولور مې 15 لکه افغانۍ دي ډېرې نه دي والله ډېرې چې بالانه څه وکړو څومره دې ورته ګټلې نیم پیسې مې ورکړې 2.5 لکه نور پاتې نیمې پاتې دي خدای مهربانه دی بېشکه چې خدای مهربانه دی کله واده کوې بس یو 2 میاشتې بعد د خیر 2 میاشتې بعد فراه کې یې کوې که دلته یا د دې کوم ښه زه خدای دې په خیر راولې هغه امین خوشحاله اوسئ قربان سه مننه